یو کس وي چې زه د غلطو او ناروا کارونو نه واړم یا د حرامې ګټې نه زه منې شم، یا د یو کس ښځه ده او د هغه د نورو خلکو سره ناجایزه تعلقات دي، یا د یو ښځې خاوند دی او هغه کور ته حرامه ګټه راوړي او دا ټول غواړي چې دوی د حرامو نه بچ شي او دوی د نیکان ساز شي، نو د هغې دپاره دا وظیفه ده: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. سورة المائده آیات نمبر 3. دا آیات مبارک چې څوک 11 ورځو پورې 100 او 140 ځله پس د خوراک په څیز باندې دم کې او څوک چې مقصود په هغه باندې وخوري، نو الله جل جلاله به مقصد حاصل کړي. یعنی که د چا ښځه هغه ناجایز تعلقات په ښځې باندې وخوري، الله تعالی به تعلقات چې کوم دي ختم کړي دغه سره نور خلکو سره، او الله تعالی به نیکه جوړه کړي. یا د یو ښځې خاوند دی کور ته حرامه ګټه راوړي، نو حرامې ګټه نه منې شي، او یا یو کس په ناروا کارونو کې اخته دی، ناروا کارونه به دی چې دی منې شي.